نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي فرمای یا رسول الله زما مستجاب الدعوات څنګه جوړ شم؟ مستجاب الدعوات. سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوه. یا رسول الله ما ته دا دعا وکړه چې زه مستجاب الدعوات شم، چې دعا کوم لاس اوچتوم او الله یې قبلوي. مونږ چېرته په دعا کې دا دعا نه ده ویلې، دا دعا کولو یا الله زما ما مستجاب الدعوات جوړ کړي. د ټول ناول دعا کې دا ویل خدای پاکه زما دا دعا قبول کړي، یا په اخره کې یا الله څنګه چې موږ اخره کې ویو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، یا الله دا دعاګانې زموږ قبول کړي، دا بهترین عمل. نو نبی علیہ السلام ته صحابي وای یا رسول الله ما له دا دعا وکړه چې زه مستجاب الدعوات شم، چې دعاګانې مې قبلي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای یا سعد د دې یو طریقه ده، دغه طریقه خپل کا نو ته به مستجاب الدعوات جوړ شي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یا سعد اے سعدا اتب مطعمک تکن مستجاب الدعوه. اے سعدا ته حلال مال خورا او حلال مال ګټا، الله بتا مستجاب الدعوات. نو د دعا قبلېدلو سره عزتمند دوه خبرې ډېرې ضروري دي: اکل حلال او صدق مقال. حلال مال خوړل او دا شان عزتمندو د دروغو نه ځان محفوظ کول دا ډېر زیات ضروري. بیا نبي علیه الصلاة والسلام قسم وخوړو والذي نفس محمد بيده، وی د محمد سا چې د کوم ذات په لاس کې د په هغه ذات مې د قسم وي ان العبد ليقذف لقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما. نبی صلی الله علیه وسلم په هغه ذات مې د قسم وی چې زما ساده کوم ذات په لاس کې ده، په هغه رب کائنات مې د قسم وی چې الله رب العزت د هغه انسان سلوي خورز عمل نه قبلې چې د چا په خېټه کې حرام لقمه لاړه شي. وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. او چې د کوم انسان بدن په حرامو باندې جوړ شي نبی علیہ السلام وی د پاره د جهنم اور بیا ډیر بهتر دی. دا بلته بعض روایتو کې راځي 15 ورځې عمل د انسان نه قبلي، او بعض روایتو کې سلوي ورځې عمل د حرام خور انسان نه قبلي. نو عزتمنو د حرامو نه زیات، ځکه حرامو سره اصل کې د انسان باډي جوړي، اډو کې غوښه پلې دا ټول چیزونه پدې چې کوم خوراک ته تکې پاغه باندې جوړي. یو خوراک چې د حرامو شو نو د بدن هر جزء او هر اندام ته د دې اثر رسي. نو به کدا عبادت کې تخکته پورته کیږي، به دا عبادت کې نه قبلي. خو د عبادت د نه قبلېدو سمانه د پدې ځان کوي. فرض عمل د انسان هر حال کې قبليږي چې انسان یې کوي، خو په دې باندې چې کوم اضافي د الله وادي وي او ثواب یې هغه ثواب درته نه ملایوي. نو د دې مطلب دا نه چې حرام خور سړی به مثلا حلال ماری شروع کو ټول منځونه به دوباره کوي، داسې نه ده. بس صرف حرام د دې مطلب دا دی چې حرام مال د خپل مال نه لري کوي او وري کوي خپل مالکانو ته. نو چې په کوم ورځ باندې ته د حرام مال خپل مالکانو ته حواله کوي او توبه وباسي، نو بس هغه زاړه منځونه به دې واپس پیسې شي. نو قضا ده باندې دغه منځونو روزو د حج نشتا، خو ثواب په درته د دې نه ملاويږي. ثواب په درته اله ملاويږي چې کله ته د حرام مال نه توبه وکړې او خپل مالکانو ته واپس کړې. دا یو روایت کوي من اشترى ثوبا ب10 دراهم. عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کوم انسان په 10 روپۍ باندې یو شی واخلي یا خرج کړي وفيه درهم من حرام، خو په دې 10 روپو کې 1 روپۍ د حرام او یو وګټله او یا غسیدي واغستو په، نو لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه. خو دې انسان منځونه به نه قبلي، اسبابونو ته په دې منځونو نه ملاوي. به خبره ډیره سخته وکړه، نو خلکو ته دا څه کتل چې عجیب خبره دی وکړه چې د دې انسان مونږ نه قبلي.
نو بیا داسې چلو کو چې دا دواړه ګوتې په دې غوږونو کې دننه کړې ثم ادخل اصبعيه في اذنيه ثم قال او دا غوږونو کې ثم تا ان لم يكن النبي سمعته يقول وې زما غوږونه دي کانه شي کدا خبره ما د نبی عليه السلام نه اورېدلې دا ما د نبی عليه السلام نه دا خبره اورېدلې دی وجه نه عزتمندو دا حرام مال نن سبا غلاګانې ډېرې شوي دي ما نه دلته دی مدرسه کې اسکول کې تقریبا 3 ځل او د دې نه زیات ډېرې تقریبا غلا وشوه تاسو د علاقې ټول خلک مراجعه شوي عزتمندو یو بل دکانونو د کورونو خیال ساتي یو باچا سے د شاته د دومره غټ مارکیټ جوړ کو دله په کار دی چې د یو چوکیدار ونیسي د دې خواوشه څومره کورونه چې کوم دي د دې باچا سے د دې باغ نه د کورونو ته کسان او نو تاسو چې کوم کسان دي هغه کسان او ته دا بیان دي یې به دا بیان ما ریکارډ کوزه په نت باندې ورکړم نو تاسو په لاره پوي کوي چې به دلته دومره غټ مارکیټ دی جوړ کړلو نو د دې لپاره کم از کم یو چوکیدار ونیسه څنګه د یو بل عزتمندو خیال ساتي بل عزتمندو داسې کسان هم شته ځکه ما خپل سیز را پیدا کو ما خپل شي یو جنریټر یو لګور کو جنریټر را نوړو هغه ما را پیدا کړ دا کباړیان او دا خوښه کسان د دې غلاګرو سره په دې شیزونو کې عزتمندو شریک دي دوی د دې مدد کوي او دوی ته دا ګروپونه او داخله ټول معلوم دي نو دا آیات د عزتمندو یو حدیث واوري بعض انسان خدا کې زه خو ما خو غلا نه دا کړی خدا غلا سیز اخلي بعض انسان داسي وي چې هغه خپل غلا نه کوي خدا غلا شی اخلي او هغه ته خوشحاليږي او کور ته راشي وي وینن مې ډېر ارزان سیز را پیدا کو او سړی مې دوکا کو دا دوکا نه هیڅ کوم ته نشي دوکا کولای دا د غلا شی هغه سړی ته ځان خلاصي هغه اونې پونه دامو باندې هغه خرڅي هغه دې ته نو ګور چې دا پسو خرڅي د لکو روپوسیس په زر باندې خرڅي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من اشترى سرقه وهو يعلم انها سرقه فقد اشترك في عارها واسمها وی واوري انسانانو چې کوم انسان غلا وکړه دا ګناګار دی خو کوم انسان چې د غلا شی اخلي په پیسو باندې په روپو باندې په یوز باندې مارچکې په بل شی علي او دا انسان حرام سیز اخلي او د غلا سیز اخلي وي دا هم د انسان سره په غلا کې شریک دی دا غلا کې په غلا کې شریک دی او په ګناه کې مو سره شریک دی نو دی ویني چې بازار کې کلم یو سیز داسې ملایوي چې ډېر ارزاني ابا ناخلي یو خدای دې یو سړی سیز په چټل باندې خرڅي په توک باندې خرڅي یا دکان پری دي نو هغه سامان هغه ارزان خرڅي دا به خبره ده جایز دي او چې مشکوک انسان تا یو شی خرڅي او د دې معلوم زین دي نو دا سه مال بناخلي عزتمند ته مو سره پغلا کې شریک شوي او تاسو ته پته دی د غلا دومره لوی عذاب دی او د غلا دومره لوی مذمت راغلی په حدیثو کې نبی رسول الله وایي چې کوم انسان غلا کوي وایي په دغه وخت کې په دې انسان کې ایمان هم نه ایمان پدې کې نه سوچ کو دا بخاری حدیث دی پدې کې ایمان نه دغه ټیم او نبی صلی الله علیه وسلم قسم دې که زما لور مغلاوي کې زبد دې لاس کټ کوم او یا قیامت پر ورځ ما ته به نه وای خپل لور ته وای صحابه ته وای یو غلاو نه کوي د قیامت پر چې کم شی پټ کو عقب استاد سر د پاسه د قیامت پر ورځ باندې پروتي وای که اوخ دې پټ کو اوخ په سر باندې پروتي او که چيله او ګړه دې پټ کړه او غلا دې وکړه هغه په سر باندې پروتي د غلا شي فنانه چې کوم انسان د غلا شی واغستو به په سکه د دې استعمال حرام دی کدا خرڅي په دیوانه کټه کې هغه ګټه هم حرامه ده دا به دا شی هغه مالک ورته معلومي چې د پلاني سړی نه پټ شوی دی هغه مالک ته به واپس کوي د پیسې لاړې ضایع شي او کدا نه نو بیا به دا شی خرڅ کی او هغه پیسې به غریبانو لور کوي یا په خپل نه استعمالي غلا دومره قبیح عمل دی نو کدا د 50000 روپیو سیز واغسته 50000 روپۍ ضایع شي دا بس خیرات کې نو د دې وجې نه بندو یو بل سره مدد هم کوي د یو بل د دکانونو د کورونو خیال هم ساتي او دا شان عزتمندو مال ډیر محترم شی دی مال باندې خلکو
د ځان نه خولي وستي بیت د امام د کور نغلا کې او د مولوی صاحب د کور نغلا کې نو د دې علاقې بعضي الکانم پکې دغه شامل حال دي او موږ سره کیمرې لګولې دي چې چا تصویر راووتو او څوک پکې گیر شو نو دا یاد لري ګوره د غلاګر سړی اعلان به بر سره منبر کوم چې پلانې سړی غل دی او د پلانې کورې دی ځکه دا د ټولو لپاره موزر دی نو که ماته د غل تصویر چا وښودو او یا ماته معلوم شو نو زه به په منبر باندې نومالم چې کوم کباړي د ده نه دا شی اغوستی د هغه نوم به په منبر باندې اخلو او تاڼه کې به د هغه اف آی آر هم کوو غریبانان خلک دي دلته چرګې پټې کړي غریبانان واشنګ ماشین یې پټ کړی د غریبه ښځه ده او واشنګ ماشین یې پټ کړی به جامې څه کېږي په لاسونه به یې نو خپل کور کې خپلو بچو ته نصیحت کوي بچه د غلا شی ماله کور ته رانه بعضې کسان ته پورته کوي د بچي نه چې دا دې څنګه راوړو یو ځل یو سړی و هغه باندې پانسي ختلې وه هغه یو بینک یا داسې قیمتي ځای لوټ کولو او هلته دوی سره خو بیا تمانچه وي سړی وژلی و نو قتل شي وکړو نو په ده باندې پانسي وختله چې پانسي وختله نو هغه له تپوس کې چې اخري خواهش دی څه دی هغه اخري خواهش مې دا دی چې ماله پلار راوله ټول خلک ویل اوهو پلار سره یې څومره زیاته مینه ده اخري وخت کې ورته پلار را یادېږي ښځه نه یادوي بچي نه یادوي مور نه یادوي پلار یادوي پلار سره یې دومره مینه ده هغه پلار یې رالی چې جیل ته وله راوستو نو ویل چې زه سره 1 to 1 ملاقات کوم ځان له په ځان له باندې ویل ښه چې څنګه پلار یې ورنږدې شو نو دې سړي داسې یو مضبوطه څپېړه د پلار له په دې مخ باندې ورکړه هغه ټول پولیس والا او ټولو خلکو ویل چې ته د دې لایق چې ته پانسي شي په دې وخت کې ته پلار له څپېړې ورکې او پلار سره جنګونه کې هغه ویل تپوس رانه نه کوئ چې دا پانسي ګارډ ته په څه باندې راورسېدم هم د دې پلار د وجې نه دې پانسي ګارډ ته رارسېدلی یم نو چې ماله سزا پکار ده خو د پلار نه مې هم پکار ده که نه نو زه خو به پانسي شم خو چې دله خو یو ګرمه څپېړه په دې مخ ورکړم چې زه عذاب خو ده ته هم میلاو شي که نه او په دغه وخت کې دغه څپېړه د دغه پانسي ګارډ د پانسۍ نه زیاته د ده دپاره د ذلت سبب وه چې خپل وړوکې زوی تا له په مخ څپېړه درکړي نو دا ډېره د ذلت خبره ده ویل دا ولې ویل یو ځل چې زه ماشوم وم ما یو وړوکې انډه مې راپټه کړله غلا مې وکړله چې کور ته مې راوړه پلار راله شاباسۍ راکړو چې دا خو ستا ډېره کمایي ده په سبا مې چرګه پټه کړه په سبا مې چیلۍ پټه کړه په سبا داسې تلمه ترقي مې وکړه نو بیا مې داسې غټ ځي باندې ډاکه غزار کړه نو بس هلته مې سړی ووجلو نو دا که هغه اول ځل دا پلار یو څپېړه راکړې وې او د هغه انډې او د وړوکې غلا نه یې منې کړی وې نو نن به زه دې حال ته نه رسېدې دا زما د پلار قصور دی نو دې وجې عزتمندو کورونو کې خپلو بچو ته وایي حرام مه خوره بچه حرام مه راوړه موږ به ساده روټۍ خورو موږ به کمه خورو خو حرام به راوړه میندو ته پکار دي خپلو بچو ته وجاړي کم انسان چې پردی کور ورانوي پلار ته پته ده دا نه پوهېږي د ده کور به هېڅ چیرې آباد نشي ځکه دا ټول د الله بندګان دي الله به د کافر کور نه غلا چې کوي الله په هغې هم خفه کېږي د الله بنده دی او هغه خواري او کوشش کړي ځان له یې ګټلې ده انشاءالله د دې به خیال ساتو که انسان دا غواړي چې زه د هغه بلاګانو نه محفوظ شم چې نبی علیه الصلاة والسلام د چا نه پناه غوښتې ده ځکه نبی علیه الصلاة والسلام سره د وحي طاقت و هغه ته به هر شی په وحي سره معلومېدو نو هغه ته د یو څیز نقصان به کما حقه او اعلی پیمانې سره معلومېدو نو د کومو څلورو څیزونو نه نبی علیه الصلاة والسلام پناه غوښتې ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وی یا الله د داسې علم نه پناه غواړم چې د هغه علم نه بل چاته څه فایده ونه رسي بعضې ډاکټرانی حکیمانی پروفیسرانی مولیانی او داسې قاریان وي خو د هغې د علم نه چاته فایده نه رسي د داسې علم نه نبي علیه السلام پناه غوښتې ده یعنې داسې علم به یې حاصلې څه دپاره چې دومره خواري دې وکړله د داسې تعلیم فایده څه شوه چې تا نه چاته فایده ونه رسېده نو د ټولو څیزونو مقصد دا دی چې بل ته انسان ته فایده ورسي من علم اعوذ بک من علم لا ينفع وی الله د داسې علم نه مې محفوظ کو پناه غواړم د داسې علم نه چې بل ته فایده وي بل څه ومن قلب لا يخشع او یا الله د داسې زړه نه پناه غواړم چې هغې کې خشیت نه وي یا الله ستا یره نه وي یا د داسې زړه نه پناه غواړم چې هغې کې عاجزي نه وي یرې سره عاجزي لازمه وي عاجز زړه د الله رب العزت ډېر خوښ دی نبي علیه السلام یا الله
زما داسې زړه په کار نه دی چې په کوم کې عاجزي نه وي، په کوم کې ستا یره پرته نه وي. اوس تاسو ګورئ عزتمندو موږ څومره کارونه کوو زموږ زړه کې یره نه راځي. د داسې زړه د نبي علیه السلام پناه غوښتې ده. ومن نفس لا تشبع، او یا الله د داسې سوچ نه او د داسې زړه نه پناه غواړم چې هغه مړېږي نه. د داسې سږي نه پناه غواړم، د داسې ضمیر نه پناه غواړم، د داسې شخصیت نه پناه غواړم. یا الله ماله داسې شخصیت ما مه جوړوه چې د هغه خېټه نه ډکېږي. هل من مزید، نور 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 نور. دا هل من مزید आवाज د چا دی؟ دا د جهنم आवाज دی. جهنم ته به چې څومره کسان وایي نور نور نشته نور نشته، نو د داسې خېټې او د داسې نفس او د ضمیر چې دا بالکل مړېږي نه په یو حال کې. ومن نفس لا تشبع، یا الله د داسې خېټې نه او د داسې ضمیر او سوچ نه یا الله پناه غواړم چې دا بالکل ډکېږي نه. ومن دعاء لا يسمع، او یا الله د داسې دعا نه پناه غواړم چې هغه قبلېږي. دعا اکثر قبلېږي خو بعضې دعاګانې نه قبلېږي. نو یا الله وایي د داسې دعا نه پناه غواړم چې زه تا ته زاریګانې کوم او تې نه قبلې. نو داسې دعاګانې مې نصیب کړه چې هغه قبلېږي. نو دې څلور څیزونو نه نبي علیه الصلاة والسلام پناه غوښتې ده. داسان یو حدیث کې راځي لالچي انسان چې د ده خېټه بالکل نه مړېږي. نبی اسلام لو کان لابن آدم، وی د دې بني آدم مثال څنګه دی؟ لو ان لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى الیه الثانیه. وی د بعضو انسانانو لالچینو انسانانو مثال داسې دی که دیل الله رب العزت یو کنده د سرو زرو ډکه ورکړي. سرو زر په دنیا کې ګران چیز دی، او پوره کنده وله ډکه ورکړي چې هغه تلل کېږي نه. لو ان لابن آدم وادیا من ذهب، یو کنده وله د سرو زرو ډکه ورکړي، لابتغى الیه ثانیه. وی دا به دویم دپاره بیا تلاش کوي او دعاګانې به غواړي چې یو بلې. حالانکې دومره عمل نه ختمېږي، ستا بچي نو سي نشي ختمولی. ولو اعطي ثانیا لابتغى الیه ثالثا، او که چېرته دویمه وله ورکړي دویمه کنده د سرو زرو ډکه وي درېیمه به غواړي. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وی د داسې انسان خېټه د خاورو نه بغیر یو شی نشي ډکولی. د دې دوه مطلب دی. یو مطلب یې دا دی چې کوم انسان بار بار څیزونه غواړي، بار بار څیزونه غواړي، او چې یو وله ورکړي بل غواړي، بل وله ورکړي بل غواړي، او دا یو هم ښه ډېر زیات وي. د ده بچو د لوسو دپاره هم ډېري، بیا هم د بل دپاره تکل کوي. یو دا د عزتمندو خواري محنت کول چې انسان څومره رزق ځانه ډېر دي کې ممانعت نشته، دا هغه لالچ ته اشاره کوي چې ناشکره انسان. یو خدا دی انسان سره مال ډېر دی او هغه د هغې شکر هم ادا کوي او نور ګټي دا ناروا نه دی چې اسمانونو پورې ته بلډینګونه ورسې او مال ورسې، دا ناروا نه دی. خو د زړه هغه لالچ طرف ته اشاره ده چې زړه یې نه مړېږي. او یو انسان دی ډېر مال دی او سره نور هم ګټي او هغوی الحمدلله زما زړه موړ دی او زه د الله شکریه ادا کوم او زه د الله نه ډېر خوشحال یم، دا نور هم ګټلی شي. خو چې کوم انسان دومره لالچي وي چې هغه د الله نه خوشحاله نه وي، ناشکره وي، لالچي وي، نو نبی علیہ السلام وی د ده خېټه ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. وی د ده خېټه صرف اور صرف خاوره ډکولی شي. د دې د مقصد دی یو دا دی چې مړ شي او خاورو ته لاړ شي نو وسیله به موړ شي، ځکه هلته بیا د خوراک ضرورت نشته دی. هلته وایي به څوک یې په سرو زرو باندې او په چاندۍ باندې. او یا دویم مطلب دا دی چې داسې سړي ته صرف خاوره راوالې په دې خوله کې اچې او دې شونډو پورې راورسې نو وسیله به موړ شي، ګینې په نورو مالونو غوښتلو باندې دا نه مړېږي. ویتوب الله علی من تاب، او الله توبه قبلې د تایب انسان. څه مطلب؟ چې کوم ښه انسان دی، بهتر انسان دی او هغه مال ګټي او الله نه توبه هم غواړي او الله نه عافیت غواړي، داسې انسان د الله رب العزت نافرمانی کې نه راځي. نو بهرحال عزتمندو دغه رنګې یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام څلورو کسانو دپاره خوشخبري بیان کړې ده. خوشخبري توبا لمن تابا کسبه وصلحت سریرته
وکرمت علانیته وعزل عن الناس شره. وی سلورو کسانو د پاره خوشخبری ده چې نبی علیہ السلام وی چې دا خوشخبری خوش قسمته انسان دی یا توبه مبارکی دی وی نبی علیہ السلام مبارکی ورکړي مبارکی ورکړي دا سلورو کسانو د پاره. یو هغه دی توبه لمن تاب کسبه، یو هغه دی چې حلال مال ګټي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکی ورکړي دا داسې انسان. نو د خپل دکانونو او د کاروبارونو خیال ساتي چې حلال مال. او وصلحت سریرته، دویم هغه انسان دا چې هغه کله ځان له ناس وي ځان له هغه بیا هم ښه کارونه کوي. دې کې موږ او تاسو ډېر گیر دي. صوفیا در منبر و محراب جلوه می کند، چوب خلوت می شود کار دیگر می کند. وی بعضې کارونه په ظاهر باندې او خلکو مخامخ چې کوم دی ډېر ښه کارونه کوي، خو چې کله خلوت ته چې بې نور کارونه کوي، بې نورې قصې کوي، نو داسې انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکي ورکړي. وصلحت سریرته چې د کوم انسان باطینی اعمال نجی اعمال سیکرټ ځان نه کوم کارونه کوي، هغه هم دا ښه کارونه کوي، بدنیتي پکې نه وي، د چا خلاف منسوبې نه وي، او چې ځان نه وي ښه انسان وي. وایي داسې انسان دپاره نبي اسلام توبه مبارکي دې وي د داسې انسان دپاره. وکرمت علانیته، او ظاهري کارونه چې کوم کوي هغه د شرافت او د عزت والا کارونه کوي. بعض انساني که د بېحیایي کارونه کوي او ګډ وډ کارونه کوي چې انسان په هغه باندې لعنت وایي. داسې کارونه چې کوي دا بده خبره ده. چې کوم انسان داسې کارونه کوي چې د فضیلت د شرافت د کرامت والا کارونه وي، نبي علیہ السلام وایي خوشخبري او مبارکي دې وي داسې سړي دپاره. او بل وعزل عن الناس شره، چې د بل انسان نه خپل شر لري کړي، چاله تکلیف نه ورکوي. داسې انسان چې بې ضرره انسان وي، نبي علیہ السلام وایي دته هم دې مبارکي. عزتمندو یو عمل کې خو ځان راول. او سره روایت کوي توبه لمن عمل بعلمه، وایي د دې کسانو دپاره هم خوشخبري ده چې الله ولا علم ورکړی دی، پوهه ورکړې ده، سمج او عقل یې ورکړی دی، او دا د خپل علم او د خپل عقل د خپل تعلیم او د خپل هوښیارتیا نه فایده واخلي او څه ښه عمل وکړي. هوښیار انسان او با علم او تعلیم یافته انسان چې کله دا بد کارونه کوي دا ډېر بد ښکاري، ځکه دا علم عقل تعلیم دیم د دې لپاره چې تا سم کي، او چې دا څیزونه تا سم نه کي نو بیا ته د دنیا د ټول نه عظیم جاهل انسان. په بهرحال یو عمل دا چې لمن عمل بعلمه، خپل علم باندې او خپل سمج مطابق صحیح عمل وکړي. وانفق الفضل من ماله، او چې د سره کوم زیاتی مالونه دي بالکل ضرورت ورته نشته دی، دا په دې کې خرچه کوي په خلکو باندې، په غریبانانو باندې، یارانو دوستانو باندې، خپل عزیزانو رشتہ دارانو باندې، نیک عمله خلکو باندې، په دې باندې خرچه کوي. نبی اسلام وایي د دې لپاره خوشخبري ده. او وامسک الفضل من قوله، دویم دا دی خپل گفتار د لغویات او د فضولات خبرونه دا خالی کی، خپل جبه رایساره کی، خپل خبرې رایساری کی او غلط خبرې نه کوي، ګډ وډ نه کوي. نو د دې لپاره خوشخبري ده. نو عزتمندو دا څومره عملونه چې تاسو ته بیانېږي، دا فضیلتونه، دا خبرې هم د دې لپاره چې دا زموږ زندګۍ کې راشي، چې یو خبره د جمعې په یو مونځ کې او په یو بیان کې زده کړو او په دې عمل وکړو، نو ورځ په ورځ به زموږ زندګۍ کې رڼا راشي. دا علم چې کوم دی رڼا ده، او چې رڼا تا کې رانهولي نو ډیوه د سره شته، بلب د سره شته، خو بلې نه او فایده دله نه درکوي. نو دې وجې نه عزتمندو یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یو صحابي عجیبه تپوس وکړ، دنیا کې بهترین انسان هغه دی چې د دعاګانې قبلېږي. دا یاد لرئ، بهترین انسان هغه دی چې د دعا قبلېږي، ځکه دعا کې ته به هر شی غوښتی شي، نو چې څه غواړې بدل الله درکوي، نو ته به کامیابه وي او ته به ترقۍ ته هم رسېږي، ته به هم خوشحالې، بچي به هم دې خوشحالې. او دعا هر څوک غواړي، چې د کوم انسان هر دعا قبلېږي دې ته وایي مستجاب الدعوات. داسې انسان ته ویل کېږي مستجاب الدعوات، دعوات دعاګانو ته وایي، مستجاب معنی قبول شوي دعاګانې. بعض انسان داسې وي
چې د هغه دعا قبلېږي مستجاب الدعوات نو هغه نه دعاګانې غوښتل پکار چې مالم دعا وکړه